دا چار څوک دي دا د محمد مصطفی گاون کې دي بس. نو ما استاد خبره د عشق خلاف دي. باب د عشق ته کراشه نخله دی بنده که بس مغهږيګا. او اگر کله بعضو باقاعد خلاف او بیان به سبي شریعت په لحاظ او خبره وکولش خو څوک چې د عشق داوا لري نبی د مکه معظمه او د مدینه منوره خلکو کې خبرې نه کوي بس چپتش. واقعا را یاد شو دا شیخ خالد البغدادي د محمود علوسی پیرو د په خپل تفسیر کې ځای په ځای وای قد شاهدنا ذلك في الخالديين من اهل الطريقه النقشبنديه پناهمه سفاره کې دا د وجد په حالاتو کې ویلي. دا شیخ خالد بابا چې منطقي تکمله به درس کوله 1500 طالبان به منطقین وتناس سوچ وکړه چې دا تصوف کتابونه زې په زې باندې چې کوم خبري ذکر کړي دا څه پس شي کې اخته ما غازه دا پرې د تصوف پسې ولټېګا. نو کې نه سو درس پرې خو د 100 میاشتې د تصوف مطالعه وکړه. نو په دې طریقو کې نقشبندي فخ شو. فیزم نقشبندي پیر لټو دا سوچ چې نقشبندي پیر لټین راځه حرم شریف کې وای. اول لاړو شام ته شام کې ورته خلکو ویل چې یاره دا حضرات چې ته د صاحبان د حال لټې د کشفونو لټې د باطینی فیض او د کمال لټې دا نشته دلته دا کلټې یمن ته لاړ دی و یمن ته لاړم عراق کې شام ته لاړو شام نه یمن ته لاړو یمن ته چې لاړم یو شیخ می ولید چې زما پر صالحیت ګمان راغی وی چې ورلم نو هغه ماته وی چې یاره دا ته چې کوم حالات بیانې دا خو ما سره نشته دی او خدا سیوکا چې حرم شریف تلار شه ایام الحج کې ولټوا مختلفی دنیا نه خلق راځي. خو زما یو وصیت واوره ویسا وی حرم شریف تلار شه او حرم شریف کې کې دې چې خلکو بیت الله شریف تخفی غزولی خو ګوره کدا عربي سړي خپي غزولی وی به اعتراض مکوا وی دا د رسول الله گاونډین دي دا پر رسول الله ناز لري دا وای ناز لري تمکه ودا کار وغي چې کوي اعتراض په مکه زما دا زه خو شومه دا ډېر د ادب لهجه ده. نو وای چې زر عالم حرم شریف ته دا شیخ خالد بابا وای چې څنګه عالم ګورم چې اوسړي د مخامخ خپي غزولې دي وای ما چې کعبه ته خپي غزول فزړه میټینګ نشو ما ورته وای ما چې دا دی ولی غزولې وای بیا راته د یمنی شیخ خبر را یاد شو وای دوه رکعات مون میو که چې کین استما وای دې شیخ ما ته مخ را واړو چې ما کعبه تخفی غزولې او تر باندې اعتراض نه کې وای بیا پوه شوم چې د دې صاحب داغه صاحب سره سباتینی رابطه شته دي بس ما ورته چې بس داسې یو صالح را توخایا چې باطینی کې ولري حالت ولري او زه دې پسې ګرځېږم وې ما تی وی چې د عرب سرزمین د دې خلکو نه خالی شوه دي دا چې تلټه هندستان ته لاړ شه او د امام ربانی مجدد الفسانی په مریدانو کې ولټاو نو دې به وی چې بیا عراق ترالم یو کال سفر می شوو چې عراق ترالم طالبان خبر شو چې منطقي صاحب راغلي بیا را باندې راغونډ نو طالبان هم خپل خوان لري بیا په ځان پوی نو شم بیا مې وته تکمله شروع چې بیا مې وته شروع کړ چې یو څو میاشتې درس مې وی سوچ راغی چې دا دې څه چلو کتا خو یې زبنوم دا شینه طالبانو ته مې وی چې را ما ته عفو وکړو سبق نه وای مزه زما پیر صاحب لټوم طالبانو بیا ډېر سب زور نه خو ځان مې اخلاص ک وی بیا یو شخص راغی وای ما ته رات اسرا ک چې انډیا لري علاقه ده او په دیاس لاړش نو دی وی پیما ورته وی چې زه دنیا پسې نظم زه د رب ذوالجلال د دوستۍ لار لټوم نو دا زه زما ډېر خوښ شو تاریخ کې مې جګته وې زه د خدای تعالی دوستۍ پسې زم او د خدای تعالی د دوستۍ د لار به زه په دې قدمونو قطع کوم پاس بنظم پیما ته اسوانه خست پیدل روان شوم انډیا ته راغی انډیا ته چراغی دا مرزا جان جانان مظهر رحمت الله علیه مریدانو یو قاضی ثنا الله پانی پتی دا تفسیر مظهری والا و دې دربار کې مشپراله یو د دام پیرو هغه نمرانه وسیاده وتلې دي خو هغه د مرزا جان جانان مریدو و ما ته په مکه معظمه کې شیخ ویلو چې د مرزا جان جانان مظهر دو مریدان دي یو قاضی ثنا الله دې ګوره په علم غالب دی دنه مو مرید کېګا یو هغه دویم یاد کې چې په د تصوف غالب دی دنه مرید شه چې ته باطینی حال کې لګیای کنه وی چرالما نو بیال ترغه شوم دا دې قصه کوي چې ال ترالما چرالما بس دوی سمش پښوا دې قیسن الله صاحب دربار کې وی دې شیخان راته کم زین راغلي ما ورته قصه وکړه وی دې شیخان وی ته خو خطا شوی
هغه سره خو کمال نشته، کمال خو زمونږ بابا جی سره دی، دنه مرید شه. وای ډېر مې زړه خپه شو چې تاسو د یو پیر مریدان یې دومره خپلو کې وران یې. خو ما وی چې سهار قاری ثنا الله صاحب راشي او کدا د خدای ولی وي نه دا به په ما پوي شي چې دا خو د بل چا مریدای ته راغله، نو ما به روټۍ ته مثار نه کې وراته بوي چې لاړ شي او کراته وای چې زما مرید شنو دا ولی نه دا خپل مریدان زیاتای. سبای مون چې وشوې قاری ثنا الله صاحب د تفسیر مظهری مظهری ورته ځکه وي خپل پیر ته منسوب کړي مرزا جان جانان مظهر رحمت الله. وای چې بیا ډېر وته مون چې څنګه شو شیخان ورته زما پیښ وکړه چې دا عراق نه راغلی داس به ما ته وی چې ملما قدر غواړي پکاردار چې درېش په دی ونه ازوما خو د مرګ او د ژوند څه پته نه لګيږي او ډېر په خپل اراده راغلی او زر ځان ورسو دغه شیخ نه مرید شه. وای ما چې تم د خدای تعالی دوستي بیا ته لاړم به چې د مرید شه نو دی وی چې ما هغه خپل شیخ ته وویل چې په دربار کې کله د لنګر کې خدمت کیږي نزب د شیخانو ته وبني سما او ما ته دا خدمت راکې به مې دا خدمت واخیسته. وی چې کله بناستم د چپړوزي کې بناستم په ذکر کې دا شیخان براله چې مولای عالم التکینا وی ما وی چې دا بر ناس د ما عراق کم کولې شو زه دلته د نفس د علاج د پار راغلم او د نفس علاج پدې کې نه د جزال تکینم دا غ چپړو کې چې کینم پدې کې یو کال تیرک یو کال بعد وی چې شاه عبد العزيز رحمت الله علیه ژوند دیو ما ته زما شیخ ویل چې بیا انډیا ته راځي یا نه د سیو کچ یو ملاقات ته ورشه او په حدیثو کې تبرکن اجازه ته واخلا. بیا د شاه عبد العزيز صاحب تر عالمه او یو څو حدیث د بخاری می تی ویل او بیا ما ته په حدیثو کې اجازه راکړه تبرکن او دعا می تی واخسته او اوراد امرات راکړه. بیا ته نه لاړم چې کله تلم ما ته زما شیخ ویل سری پکار دی ما ورته چې دین می پکار دی خدا دنیا می پکار ده دا دین د پاره پکاريږي. ما ته زما شیخ ویل چې همه به تو دادم او کې فارسی ډیره رواج وا زه دواړه می درکړه. ما ورته چې الته علما دي او بعض صوفیم ځانته وي دا ستاد حال ډیر تیز دی دا چې زالته لاړ شم او جذبونه یو قصې دا ټول زما مخالف کیږي بیا زه څه چلو کم. ما ته مې یریګا دا ټول بستا قدم ترازی ما وی د وخت بادشاہ دا وی مرید دی وراتوی چې د وخت بادشاہ بستا سلام کوي. چې کله عراق ته لاړم طالبان را له منطق ما ورته منطق می پریخي دي لری کیدا شینه که مریدان کېږي وسرا شی ذکر شروع مریدان می را لوي دا مریدانو کې جذبونه ډیرو. تفسیر روح المانی تفسیر کې لیکي وجد حالاتو کې بتاو ست حواله درکم قد شاهدنا ذالک فی الخالدیین من اهل الطریقه النقشبندیه د نقشبندی طریقې شیخ خالد بابا مریدانو کې وې مونږ پستر ګدالې دي حتا تکاد تتفرق اعضاهم قریب و چې اندامونه به ټوټه کېدل د سه حال به پیراغه وې دا حال براتلو ولتا د مولدلی پستر ګو باندې نه د مریدانو کې جذبونه او د مولیان شروع یو مولا ځوان ولګیدا د مفتیانو فتوا راغونډ کړ چې شیخ خالد زنديق شوی دی او د وخت بادشاہ ته پیش چې بادشاہ ته پیش کله کباړي حضرت سے په خلاف هم خلک راغونډ شي اعظم بالله کاش چې چانه لیدلې وو که چا لیدلې نو حقیقت نه خبرو داغه چې ولیدل بس وای راوي غواړي شیخ خالد بابا راوغوښتو مولیان امراون کړل او دې کې مولا ته وی چې رساله دی وایا هغه چې رساله شروع کړه شیخ خالد وی چې ما تخپل شیخ یو خپل د توجه اجازه را کړی و وې په دې محفل کې هغه لګیا دی هغه رساله مطالعه کوي او ما دې بادشاہ ته توجه شروع کړه پکې په اخر کې بادشاہ په غضب شو چې هیڅ دلیل د تکفیر نه لري صرف په دې باندې چې په مجلس کې خلک جاړي په دې کافر شو. ستاسو مولیان خو چې په تقریر خله وشله وای دوه نفر نشي جوړولې او چې و جاړي چرته نو خوشاله باتوري چې توره مې وکړه نن مې خلک جوړولې هغه په مجلس کې غږیږي نه اسه ناس دی او خلک جاړي نو دا اوس کمال دی کدا عیب دی. یا رساله وشله ولا او د وخت بادشاہ زما مرید شولو وی کار مې په عراق کې روان شو. خبر را نه بل خلاړه زه درس نه وزم نه خدا مقصد مې دی چې عربو کې ټول عربو کې مغهږي محبوب وای بغض د عربو زما بغض دی محبت د عربو دا زما محبت دی خاص کر د موږ اهل سنت رونه او چې محبت دا وګیروي نو بیا د حرمینو په خلکو کې نغږيږي
کار صحیح دا خنن د محمد مصطفی مجاورین دی د عشق باب دا تقاضا نه لري چې مونږ پاغي باندې څه خبري وکړو یا بس چې اره خبره زمونږ درای خلاف راشي مونږ بچپ پاتې شو دا غبره لکه ما د حذیفی بارک ورستا واستویل چې ده فقيه نه دی کنه د فقيه د علم خبره مې خو نور سپک نسبتونه و غیره دی ورته نه کیږي ځکه چې دا مجاورین دي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. دا خبره مې د نظر نم تیر شوی دا اوریدلې مم دا خو سره تر کتاب حواله یاد نه ده چې یو چا د دې متعلق دا خبره ډیره ګیله و د نبی علیہ السلام نه چې تا په خپل خوا کې د سی بیا ادب ولی ساتلی ولری کدا شي نه چې ادبناک راش به محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته خوب کراغه چې تاسو غو نه ادب والا مې دل ترا واستل نو سبا ته مې نه قبر په ځای پاتې شونه جنگلې ټوله برانه چور گئی هم د څه خلک پکار دي چې و می ساتي نو چې دا چکو والا او دی ډانګو والا دلته ولاړ نه یو دا شوقان دې پر پرې خو د خو نه په قبر یو نه په جنگلې هر څه به د مې نه وړي بس خدای تعالی په خپل حکمتونو خپويږي دا هر چا دور په مدینه منوره راغله د شیګان عمر راغله د خوارج عمر راغله د اهل سنت عمر راغله ټیم دی راضی به نن پر دې خلکو چرچا د راغلی دا او یو ټیم مکه دي شي به د نور خلکو چرچا پیراش